دوستانو سلامونه، هیلهمند یم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې مو په تن وي. دوستانو نن تاسو ته زه د یوټیوب د کورس په ادامه باندې په دې ویډیو کې درښایم چې موږ څنګه کولی شو د خپل یوټیوب د ویډیو لپاره کاسټوم تمنایل څنګه جوړ کړو. تمنایل چې شته، تمنایل هغه تصویر یا انځور دی چې موږ خپل د ویډیو هدف او مخې په لنډ ډول باندې هلته وایو لیکو یې د دې دپاره چې خلک را جذب سي. زیاتره یوټیوبران داسې وایي د ویډیو تر ټولو بهترینه او جذابه برخه چې ده هغه دا ده چې تاسو باید سم کاسټوم تمنایل ورته ورکړئ، یعنې داسې یو انځور جوړ کړئ چې هغه ټوله کوم کسان چې په یوټیوب کې دا ویډیوګانې ګوري ستاسو پر کاسټوم تمنایل باندې سترګې ولګېږي، دی حتما باید راسي ستاسو ویډیو وګوري. دا یو تصویر دی، یو عکس دی چې موږ خپل د ویډیو لپاره جوړوو چې کله په یوټیوب کې زموږ ویډیو د اول ځل لپاره د هر چا مخ ته ورځي د هغوی په مخه باندې کاسټوم تمنایل ورځي. د کاسټوم تمنایل لپاره دوستانو بېلابېلې لارې شته چې موږ جوړې کړو، خو زه تاسو ته یوه لاره معرفي کوم چې هم اسانه ده او هم ګټوره ده. موږ او تاسو یو اپلیکیشن لرو چې په هغه کې موږ مفت جوړولی شو، دا چې د فونټو په نامه باندې یادېږي، هم په آیفون کې سته او هم په ګلکسي کې سته. نو د ډاونلوډولو دپاره به راسو پر پلی سټور باندې به کلیک ووهو، په سرچ کې به ولیکو فونټو. دا اپلیکیشن به تاسو هم له ځان سره ډاونلوډ کړئ. دوستانو دلته پر انسټال باندې به کلیک ووهئ، د هغه څخه وروسته به تاسو د اپلیکیشن ډاونلوډ سي. تقریبا 10 میلیونه پلس ډاونلوډ دی، یعنې ډېرو خلکو ډاونلوډ کړی دی. کله چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ سي وروسته بیا موږ کولی سو چې خپل د ځان لپاره کاسټوم تمنایل جوړ کړو. ملګرو دا دی ما خپل د ځان لپاره مخکې هم ډاونلوډ کړی و، دا دی بیا مې یو ځل ډاونلوډ کړی فونټو. دا به خلاص کړو د ځان لپاره، ور به سو دننه اپلیکیشن ته به ننوځو چې خپل د ویډیو لپاره یو کاسټوم تمنایل جوړ کړو. کله چې دلته راغلو دوستانو تاسو دا کیمره چې وینئ پر دې باندې به تاسې کلیک ووهئ. اوس دلته تاسو کولی شئ چې بېلابېلې برخې وکاروئ. مثلا کیمره چې پر کیمره باندې کلیک ووهئ کولی شئ عکس واخلئ، بیا عکس ایډیټ کړئ. پر فوټو البوم باندې چې کلیک ووهئ خپل د عکسو البوم ته ځئ، د هغه ځای څخه عکس راخلئ، کلیک ور باندې وهئ جوړوئ یې. پر پلین ایمیج باندې چې کلیک ووهئ موږ او ستاسو مهمه برخه چې د هغه پلین ایمیج دی، یعنې موږ خپله یو ایمیج دی هغه جوړوو، نقشه کوو یې. پروجیکټ چې دی هغه پروژې چې تاسو دلته کاروئ هغه کولی شئ د پروجیکټ په برخه کې وساتئ، بیا مخکې راتلونکي ورځو کې هم کولی شئ چې کار ځینې واخلئ. اوس موږ او تاسو چې دی د یوټیوب لپاره چې کاروو هغه د پلین ایمیج څخه استفاده کوو، یعنې موږ کاسټوم تمنایل خپل په کاسټوم ډول باندې جوړوو، په خپل خوښه باندې جوړوو. نو تاسو به پر پلین ایمیج باندې دلته کلیک ووهئ. کله چې پر پلین ایمیج باندې کلیک ووهئ دوستان دلته تاسو ته بېلابېلې برخې راځي چې تاسو کولی شئ په دغو کې د مختلفو برخو څخه استفاده وکړئ. ځینې برخې قلف دي باید رانیسئ او ځینې برخې آزادې دي، کولی شئ چې په آزاد ډول باندې استفاده ځینې وکړئ، مثلا کالرونه دي او داسې نور شیان، او ساده دغسې سپین بکګراونډونه هم لري، د دې څخه هم استفاده کولی شئ. خو تر ټولو ښه خبره دا ده چې تاسې خپله جوړې کړئ. په دې ټولو کې دغه سپینه برخه چې ده په دا سپینه برخه باندې به تاسې کلیک ووهئ، د تور عکس په بغل کې دا سپینه برخه پر دې باندې داسې به کلیک ووهئ. کله چې مو دوستانو پر دې باندې کلیک ووهئ کولی شئ دلته رنګ ورته انتخاب کړئ. دا کالر چې دلته لیکلی دی هر رنګ چې تاسو غواړئ کولی شئ ورته انتخاب یې کړئ. مثلا زه خپل د بکګراونډ لپاره دغسې یو رنګ انتخابوم، دلته یې مثلا ډېروالی لږوالی شئ، هر رقم چې تاسو وغواړئ هغه رقم بکګراونډ ورته ورکولی شئ. مثلا دغسې یو بکګراونډ ما انتخاب کړئ، سیدې اپلای به ووهئ. دوهمه او تر ټولو بهترینه مرحله هغه دا ده چې موږ خپل د ایمیج دا کاسټوم تمنایل په کم سایز کې جوړ کړو چې زموږ د یوټیوب پر ویډیو باندې په دقیق ډول باندې راسي. دلته دوستانو په دا سر کې تاسو چې وینئ 2048 په 2048 کې پر دې باندې به تاسې کلیک ووهئ. د هغه څخه وروسته ګورئ دلته کولی شئ مثلا ځینې نومنې دوی ورکړي د آیفون دپاره، د آیفون 11 دپاره، د 12 لپاره، د 8 لپاره، همدارنګه سوشل میډیا دپاره فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام دپاره. خو موږ او تاسو د یوټیوب لپاره پر کاسټوم باندې کلیک ووهو، خپل د ځانه څخه هغه اندازه ورکوو. زه تاسو ته اوس هغه اندازه درته وایم چې تاسې باید څو په څو کې
د یوټیوب کسټم تمنایل چې دی هغه څو په څو کې باید جوړ کړئ. ملګرو د یوټیوب د کسټم تملاین اندازه چې د 1280 په 220 کې ده. 1280 په 220 کې. هر کله چې تاسې دا تمنایل جوړوئ باید په دغه اندازه باندې جوړ کړئ، ځکه دغه اندازه چې ده د یوټیوب د ویډیو لپاره مکمل سایز دغه دی 1280 په 220 کې. پر دې باندې بټن ووهئ، دا مهم مثلا بکګراوند مو انتخاب کړئ، اندازه د تصویر مو انتخاب کړل. دلته په دا سر کې په دا اندازې په بغل کې دا علامه چې ده پر دې به داسې کلیک ووهئ. کله چې مو کلیک ووهئ دلته کولی شئ سیوی کړئ، مثلا خالي د هغې غواړئ استفاده کوئ، او که غواړئ چې نور ایډیټ هم پکې وکړئ بیا به پر یوز باندې کلیک ووهئ. کله چې مو پر یوز باندې کلیک ووهئ تاسې دغه صفحې ته د ایډیټ صفحې ته راولئ. اوس تاسو کولی شئ چې دلته بېلابېل کارونه سرته ورسوئ. مثلا یو خط غواړئ اضافه کړئ، خپل به پر د عکس باندې ګوته ووهئ او ټکسټ باندې به کلیک ووهئ. مثلا دلته زه لیکمه کسټم تمبنایل. دا کولی شئ وسط مابین ته راولئ، ښي لور او کیڼ لور ته کولی شئ چې راولئ. مثلا دا ټکسټ موږ ولیکئ. اوس دا ټکسټ چې موږ ولیکئ کولی شو په دې کې تغییرات راولو. خپله پر همدې ټکسټ باندې کلیک ووهئ، کولی شئ خپله بیا هم په دغه خط کې تغییر راولئ. فونټ باندې کولی شئ تغییرات راولئ چې بېلابېل فونټونه لري. سټایل یعنې رنګ یې کولی شئ ور تغییر کړئ، مثلا هر رقم رنګ چې تاسو وغواړئ هغه رنګ ورکولی شئ. دلته یې رنګونه شته. همدارنګه سټروک باندې که چیرې کلیک ووهئ دې ته سایه او داسې بېلابېل رنګونه نور ورکول کېږي. پر بیکګراوند باندې چې کلیک ووهئ کولی شئ چې د خپل خط ته یو بیکګراوند ورته ورکړئ. هر رقم بیکګراوند چې تاسو وغواړئ هغسې ورته ورکولی شئ. دا سټایل باندې چې هلته په سر کې کلیک ووهئ کولی شئ چې بېلابېل تغییرات پکې راولئ. هم سپیسینګ کولی شئ چې د دې په مابینځ کې سپیسینګ راولئ. انډرلاین کولی شئ چې راولئ. همدارنګه بلینډ کې کولی شئ چې دغسې حالتونه ورته ورکړئ. مطلب دا موږ کولی شو چې په خپل د خط لپاره بېلابېل حالتونه غوره کړو، ورته وارې کړو. همدارنګه کولی شئ پر سایز باندې کلیک ووهئ، کولی شئ کوچنی او غټ کړئ، سایز یې دی. او پر دې حالت باندې چې کله تاسو کلیک ووهئ پر دې باندې هم کولی شئ چې داسې وګرځوئ. هر رقم چې تاسو زړه وو هغسې کولی شئ د خپل خط وګرځوئ. پر موو باندې کلیک ووهئ، پورته یې وړئ، دا بغل ته وړئ، بل بغل ته وړئ، کولی شئ چې بېلابېلو بغلو ته دا خط یوسئ. او که چیرې غواړئ چې خپل پر دغه کسټم تمنایل باندې یو عکس اضافه کړئ، دلته په دا کونج کې دا 3 لاینه چې دي دا وینئ دوستانو، دا 3 لاینه پر دې باندې به کلیک ووهئ. که چیرې پر اډ ایټم باندې کلیک ووهئ دلته کولی شئ مثلا دغسې یو ایټمونه ورته اضافه کړئ. مثلا دغسې یو شی زه غواړم ورته اضافه یې کړم، کولی شم دلته اضافه یې کړم. کولی شم کالر یې ور واړوم، مثلا دغسې کالر ورته ورکړم. کولی شم سایز یې ور کوچنی و غټ کړم. بېلابېل کارونه کولی شئ تاسې په دغه برخه کې هم وکړئ. او همدارنګه بیا پر دغه 3 لاینه باندې کلیک ووهئ، کولی شئ چې تیمسونه ورته ورکړئ. دلته چینج تیم درته وایي، هر تیم چې تاسو غواړئ ورته ورکولی شئ. او همدارنګه نورې برخې هم لري، خو تر ټولو ښه برخه چې ده هغه اډ ایمیج دی. کولی شئ خپل دغه ځای ته یو ایمیج هم راولئ، اډ یې کړئ. مثلا دا عکس ما ورته انتخاب کړئ، زه غواړم دلته دا عکس راولم. اوس ګورئ موږ کولی شو لکه ما چې خپل د ټملاین لپاره جوړ کړی د هغه رقم عکسونه دلته تاسو هم جوړولی شئ. خپل په عکس کې تغییرات راویستلی شئ، کوچنی او غټ کولی شئ او نورې برخې کولی شئ ور اچوئ. زه خپل هم کسټم تمنایل په دغه فونټو کې جوړوم، په دغه طریقه باندې جوړوم. نو کولی شئ چې تاسې هم د فونټو څخه استفاده وکړئ، د خپل یوټیوب لپاره کسټم تمنایل جوړ کړئ. کسټم تمنایل ما مخکې یادونه وکړله چې ستاسو د یو ویډیو د لیدلو لپاره تقریبا 50% رول دغه لري چې تاسې باید ښه تمنایل جوړ کړئ، جذاب تمنایل جوړ کړئ او خپل د ویډیو لپاره ورته ورکړئ. د کسټم تمنایل اضافه کول هم بیا تاسو درښیم چې کله تاسو د یوټیوب ویډیو اپلوډ کړئ کولی شئ کسټم تمنایل هم هلته ورسره اضافه کړئ. کله چې مو دا ټوله جوړ کړئ کولی شئ بیا دلته په کونج کې پر دغه علامې باندې کلیک ووهئ او دا چې کړئ له ځان سره یې ثبت کړئ. مثلا پر دې باندې به کلیک ووهئ، سیو ایمیج تاسو ووهئ، ستاسو ایمیج ثبت کیږي. او کله چې دلته راسئ خپل ګالري ته په ګالري کې وګورئ، تاسو ته به هغه عکس وي. ګورئ دا مکمل 1280 په 220 کې دا زموږ د یوټیوب تمنایل دی، د اندازه یې دغونه ده.
نو کولی شئ دوستان چې د فونټو څخه استفاده وکړئ او خپل ځان او د یوټیوب د ویډیو لپاره کسټم تمنایلونه جوړ کړئ، بهترینه تمنایل جوړئ. که چیرې بیا هم تاسو په دغه برخه کې کوم ستونزه درلوده زه ستاسو په خدمت کې یم. پر دا ویډیو باندې بیا ځینې وختونه اعلانات باندې راځي، تاسو کولی شئ چې هغه اعلانات تیر کړئ او استفاده ځینې وکړئ.